داسې په ژړا سره هیڅ هم نه کیږي. دا کار باید زر تر سره حل کې. نه پوهېږم تر څه وخته غواړي داسې ځان وځوروي. نه پوهېږم هاجرې، باور وکړه اوس نه پوهېږم چې څه وکړم. کولونیا پسې چې تللی وم، د اصلي او د هغې د مور خبرې مې واورېدلې. میرال مېرمنه هیڅ نه غواړي چې ته له سلیم سره دومره نږدې ژوند وکړې. په داسې حالت کې نوره ښه نه ده چې دلته پاتې شي. ښایي در باندې بده ولګېږي، خو زر باید له دې ځایه لاړه شي صحرا. پوهېږم هاجرې، خو له څلورو خواو را باندې ډېر زیات فشار دی. جابر کم نه و چې اوس مراد هم پیدا شو. جابر موږ مراد ته وسپارلو هاجرې. ښه اوس نو ته څه کوې صحرا؟ علي ته باید قناعت ورکم چې له دې ځایه کډه وکړو. خو که هغه بیا شاله شي چې د پلار کور ته مې ځو، نو بیا نه پوهېږم چې څه وکړم. وګوره دا چې له دې سره جمع کې یو ځواب ورکوي. نه ته غلطه شوې تورجانې، ښوونکي موږ ته داسې نه دي ویلي. خدایه بښنه غواړم زینب جانې، زه غلطه شوم. هو ستا ځواب سم دی. که ښوونځی مې ویلی وی بیا به داسې نه وشوي که نه وروره؟ که ته پوهنتون هم خلاص کړې نو زینب ته سبق نشي ورکولی. که سبق دې لوستلی وای غوښتل دې په راتلونکي کې څه شي؟ ما چې ماشومتوب کې پوښتنه کوله نو تا به ویل چې غواړم مور شم. الیف کور کې علم سره یې مه ډارېږه. الیف خورې سمه ده مه ډارېږه، هیله کوم. الیف همدلته له موږ سره یې مه ډارېږه، خور جانې مه ډارېږه. خانم مور جانې ښه شپه. وګوره زویه، زما خبره ومنه. د جابر وکالت خوشې که که نه پښیمانه به شي. ځان ته به د جنجال جوړ کړي زویه. پرېږده چې کوم بل وکیل یې وکالت وکړي. مورې ولې نه پوهېږې؟ مجبور یم چې دا کار وکړم. ته ولې مجبوري زویه؟ په دې هېواد کې بل وکیل نشته چې د هغه قاتل وکالت وکړي. که بل وکیل وای اوس به صحرا هم په زندان کې به، او ولې به هم یوازې پاتې شوی و. په بد حالت کې دی ولې نه پوهېږې؟ پرېږده چې مرسته وکړم. د اندېښنې وړ خبره نشته، هر څه مې په کنټرول کې دي. لاړم، خدای پامان. اوس خو ښه یې الیف؟ ښه یم، زه ځم مخه او لاس مې مینځم. څنګه به هغه له دې حالته وژغورو؟ ډېر درد ویني. باید یو کار وکړو چې هغه خوشحاله شي. ما یو فکر کړی خو نه پوهېږم څنګه به وي. ما په ښوونځي کې د هغې نوم لیکنه کړې. اوس ورته کتابونه هم اخلم. کله چې کارونه خلاص شول بیا هغه خبره وم. ته څه وایې؟ ډېر ښه فکر دی. کیدای شي همداسې به پوهنتون هم ووایي. ماشومتوب نه یې ښوونځی خوښي ده. هغه چې دا خبره واوري ډېره به خوشحاله شي. انشاءالله. په هر لمانځه کې د هغې لپاره دعا کوم. پوهېږې کله خیال ته هم ځم چې الیف پوهنتون ویلی، یو مسلک هم ځان ته ټاکلی، واده یې کړی دی، یوه ښه کورنۍ لري، ماشومان لري، خوشحاله ده. انشاءالله هغه ورځ به هم ووینو. انشاءالله. علي دروازه دې ولې بنده کړې؟ هلته څه کوې زویه؟ د پلار شعر مې ټولوم مورې.
زندان ته یې وړم. سمه ده، زه هم در سره مرسته کوم. زه ستا مرستې ته اړتیا نه لرم مورې. زویه ته ولې داسې کوې؟ دروازه خلاصه که. نه غواړم در سره خبرې وکم. ستا له خبرو نه ستړی شوی یم. پلار د قاتل دی علي، پلار د بد سړی دی علي، پلار د دروغ وایي علي. باز دی، نه غواړم له تا سره خبرې وکم. دروازه خلاصه که، هیله کوم غواړم یو ځل در سره خبرې وکم. خو تاسې به یې وګورئ. مراد کاکا مې د پلار بې ګناهي ثابتوي. یوازې هغه زما په پلار باور لري. پلار مې له هغه ځای نه ژغوري. ټول به پوه شي چې پلار مې بې ګناه دی. هغه وخت به بیا ټول ډېر وشرمېږئ. بیا به په کومو سترګو له پلار نه مې بښنه غواړئ تاسې ټول. سلیمه خی زویا. ښه یم مورې، یوازې لږ ستړی شوی یم. زویا نه کېږي چې یو ځل له مراد سره خبرې وکړي. د دې سړي وکالت باید پرېږدي. ما ورته وویل زما خبره یې ونه منله، ستا خبره به ومني. د قاتل پلوي دې پرېږدي. مورې که رښتیا ووایم زه هم نه غواړم چې د هغه جابر وکالت وکړي. یو ځل ورسره خبرې کوم. زه د هغه په اصلي موخه باندې پوهېږم، خو مراد فکر کوي چې په دې توګه به سهرا ته نږدې شي. پرون د ونه لیده زویه، ویلې که زه نه وای نو سهرا به زنداني شوې وه او علي به یوازې پاتې و. له کومې ورځې چې سهرا دې کور ته راغلی زموږ ستونزې هیڅ نه دي خلاصې شوي. توبه خدایه. مورې زه د باندې ځم. سمه ده لاړ شه، اصلي ته هم ورشه. زویه د دې پیښو له امله هغه نجلۍ مهیره وه. ټوله شپه نه یې ویده شوې که نه؟ څنګه ویده شم هاجرې؟ علي له ما سره د دښمن په څېر چلند کوي. هیڅ را سره سمې خبرې نه کوي. زه هیڅ نه پوهېږم چې څه وکړم هاجرې. له شرمه د هیڅ چا مخ ته نشم کتلی. وګوره هغه هم تېرېږي او هیڅ دې خواته نه راګوري. بیا په خوله خو وایي چې در سره مرسته کوي. ودرېږه چېرته ځې؟ سلیم ښوونکیه، زه غواړم د پرون لپاره بیا هم تاسې نه مننه وکړم. پوهېږم دا چې ته ماته ډېر په غوسه یې، خو غوسه د څو شیبو خبره وي تېرېږي. دا چې ولې مو جابر ته ځای ورکړی و نو هرومرو به کوم منطقي دلیل لري. کومه سهرا چې زه پیژنم بې ځایه خپل ځان او خلکو ته ګواښ نه پېښوي. د همدې لپاره زه په تاسې غوسه نه یم، خو البته چې لږ څه خفه یم. هر څنګه چې وای باید په ما دې باور کړی وای او ماته دې هر څه ویلي وای. هر څه چې ووایې حق لرې. زه ډېره بخښنه غواړم. زه خپله هڅه کوم چې تاسو سره مرسته وکړم. تاسې اوس هم ما سره امانت یې. په هر حال زه باید لاړ شم. ښه ورځ.
څه وشول بیا یې څه وویل؟ سلیم ښوونکی هیڅکله ما نه بخي. اوس چې په داسې یو حالت کې هغه هم له تا نه مخ اړوي نو پرېږده یې چې لاړ شي. ارزښت یې نه لري چې ځان خفه کړي. هسې هم ډېره غمجنه یې سهرا. د هغه لپاره ځان نور مه ځوروه. هېر یې که چې هر څه ختم شي. په اصل کې خو زما کار غلط و. د هغه باور مې له منځه ویوړ. څه چې وایي حق یې دی. بیا دې ولې راغوښتی یم؟ د صحرا کار دې ولیده؟ بیا ماته په غوسه وې. اوس خو هر څه ښکاره شول. د جبر له امله یې ستا سپارښتنه ونه منله. ته په دې خبرونو پوهېږې. اوس به د جابر له برکته زما سپارښتنه ومني. یعنې څنګه؟ ته بیا څه پلان لرې؟ زه دا دعوا مخته وړم اصلي. دا یو لوی فرصت دی چې صحرا ما سره اړیکه ټینګه کړي. ته مې ورور له صحرا نه لرې وساته، هم دومره بس نه کوي. یعنې څه؟ ته غواړې ووایې چې د هغوی ترمنځ کوم څه شته؟ سترګې دې خلاصې که اصلي جانې، سترګې دې خلاصې که. اصلي ته ولې دومره په غوسه او خفه یې؟ ښه څه کوې؟ زما د درد لپاره درمل لرې؟ بښنه غواړم. زما هم نه خوښېږي چې د نورو په کارونو کې ځان ښکېل کړم. خو ستا په څېر صحرا هم زما ملګرې ده او هغه مې ډېره پخوانۍ ملګرې ده. زه پوهېږم چې ته څه احساس لرې. څنګه پوهېدلی شې؟ د صحرا او سلیم له نږدېوالي نه نارامه کېږي. ته حق هم لرې ځکه چې ته د سلیم کوژدنه یې او نه غواړې چې کوژدن دې له کومې بلې ښځې سره دومره نږدې اوسي او ورسره مرسته وکړي. یعنې یوې خواته دې ملګرې ده او بلې خواته دې کوژدن. د دوو نړیو په منځ کې یې. خو اندېښنه مه کوه. د اندېښنې وړ خبره نه ده. صحرا او جابر ډېرې ستونزې ګاللې دي. د وخت په تېرېدو سره به بیرته هغوی یوه کورنۍ شي. هو ستا ټولې خبرې سمې دي. سلیم سره دومره مینه لرم چې بل چا سره یې لیدلی نه شم. د هغه مسلک، بوختیا او هغه ته نږدې یوه ښځه خو هېڅکله هم نشم زغملی. هر څوک وویني یوه خبره کوي، د خلکو خبرې ورځ په ورځ ډېرېږي. نه پوهېږم که زما په ځای بل څوک وای څه به یې کړي وو. اوس چې دومره اندېښمنه یې نو هڅه وکړه چې صحرا له دې سیمې لرې کړې. که یو دلیل ورته ووایې هغه به ستا خبره ومني. په ارامه ورته ووایه چې نور ستاسې کور ته در نشي ځکه چې ته خفه کېږې. داسې به تاسې د درملنې لپاره هم یو ځای نسئ. صحرا او سلیم به هم یو بل نه ویني. وګوره صحرا مېرمنې، زما پوښتنو ته سم ځواب نه راکوي او دا زما کار نور هم ستونزمن کوي. زه غواړم تاسو سره مرسته وکړم. هر څومره چې ښکاره ځواب راکړې هغومره به ښه وي. اوس بیا پوښتنه کوم، ستا او د جابر ترمنځ کومه اړیکه شته او که نه شته؟ ستاسو د وکیل په توګه باید پوه شم. نه پوهېږم دا چې زه څه اړیکه لرم په دې باندې پوهېدل تاسو ته څه ګټه رسولی شي. هیله کوم نور نه غواړم د دې موضوع په اړه خبرې وکړم. اجازه راکړه زه په دوکان کې ډېر زیات کارونه لرم.
خدایا ته راسره مرسته وکړه. مهرباني وکړئ مهرباني. وګوره څه حالت ته رسېدلی. نوې ملګري دې همدومره دي. دوی خو 2 ورځې وروسته مړه کېږي. که غواړې زما له نیکه سره ملګرتیا پیل کړه. ده ته وګوره. ستاسې لپاره هم دعا کوم. انشاءالله یوه ورځ به تاسو هم له موږ سره دې چت لاندې یو ځای شئ، خو تر هغه وخته پورې له دې ځایه لاړ شئ، ورک شئ. راځه چې لاړ شو. خدای دې تاسو ته هدایت وکړي. جمعه په خیر ښاغلیه. مننه کوم. مهرباني وکړئ. او حمدي کاکا تا د جمعه لاره لیدلې وه؟ هو البته یو پښه دې په قبر کې. مهرباني وکړئ مهرباني. جمعه په خیر کاکا. جمعه مو په خیر کاکا. جمعه په خیر. وای آی بیل مازه سړیه یوازې د جمعې په ورځ جمعه ته راځې. کوچو 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 کوچو. هله ځه جمعه په خیر. جمعه په خیر. خدای دې د ټولو لمونځ قبول کړي. خدای دې قبول کړي انشاءالله. څنګه یې اصلي جانې؟ بخښنه غواړم مراد راغی، تا سره مې خبرې ونه کړې. زه چې راووتلم تاسې تللي وئ. اوس راغلم چې تا ووینم او د خوښې خواړه درته تیار کړم. غواړې څه وخورې راته یې ووایه. سهرا اوس د خوړو خبرې پرېږده. زه غواړم تا ته یو څه ووایم. زه پوهېږم هر وخت چې مې کوم څه ته اړتیا پیدا کړې تا راسره ډېره زیاته مرسته کړې او تل راسره وې. هېڅکله هم نشم کولی ستا د کارونو حق ادا کړم، خو استغفرالله اصلي جانې، دې خبرو ته هېڅ اړتیا نشته. خو وروسته له دې نه غواړم چې ما ته دومره نږدې واوسې او زر کور ته راشې. هسې هم سلیم راسره مرسته کوي. اړتیا نشته چې هر ځل یې دلته راشې. درنو مسلمانانو، انسان داسې یو مخلوق ده چې د ښه کارونو ترڅنګ بد عملونه هم لري. انسان داسې یو مخلوق ده چې هم کولی شي اسمان ته والوځي او په همدې حال کې کولی شي د ځمکې تل ته ننوځي او د قارون په شان ښکته لاړ شي. د دومره لوړو ژورو په منځ کې هیڅوک هم نشي کولی تل په یو حالت کې واوسي، ځکه چې انسان په ژوند کې د خپل هر کار پایله په خپلو سترګو ویني. کله د یوه ساعت په شان تل د ګرځېدو په حالت کې وي، خو کله چې وخت ودرېده لکه د ونې بیخ چې اره شي، د یو لوړ چنار په څېر به راولویږي او بیا به هیڅکله هم پورته نشي. څنګه چې ډېری وخت مالکې انسان پسې امین وایي، همدارنګه شیطان هم د هغه د غولولو لپاره د یو فرصت په لټه کې وي. د یو انسان په ژوند کې چې دومره لوړې ژورې راشي، هر څومره چې ځان وساتي بیا هم ګناه ترې کېږي. په اصل کې هر انسان پاک دی، خو دا ژوند دی چې د حالاتو په واسطه هغه ګناهګار کوي. د داسې یو عجیب مخلوق لپاره بخښنه هر څه ده. بخښنه هر څه ده. بخښنه غوښتل، د نورو خلکو بخل او د خپلو ګناهونو نه توبه ایستل د هر انسان د هوښیارۍ ښه توب نښه ده. د یو مظلوم انسان بخل د انسان لویوالی ښکاروي. دا غلطه ده چې فضیلت له بخښنې او بخښنه له فضیلت نه جلا وګڼو او موږ باید هیڅکله هم دا کار ونه کړو. ټول په دې متل پوهیږو چې وایي از خوردا لخشیدن و از بزرگا بخشیدن. دا ډېر ښکلی متل دی.
د حسین ازادي ټول معلومات په دې دوسیه کې دي او زر تر زره هغه سړی پیدا کا. که پولیس یې له موږ نه مخکې پیدا کی بیا د دا دنده خوشې کا، ځان ته بله دنده پیدا کا. مخکې له دې چې پولیس پیدا کی دا سړی باید پیدا کی. هر څنګه چې کیږي هغه پیدا کا. ښاغلی مراده تاسې ډاډه یئ چې حسین پر اختیا قاتل دی؟ ته نه پوهېږې چې زما ډېرې پوښتنې نه خوښېږي. ته خپل کار وکړه، نور ما پورې اړه لري. سمه ده ښاغلی مراده. وروسته له دې هر څه زما په لاس کې دي. که زه وغواړم حسین به قاتل شي او که ونه غواړم بې ګناه به شي. الله اکبر. سمع الله لمن حمده. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دا شیان دی مونږ پلار ته ورکوو. ته د لیدنې په ورځ بیا راشه. څه کېږي او 15 دقیقې وګورم. یو ځل یې ګورم زر بیرته ځم. و مې ویل نه کېږي. له مدیر نه اجازه واخله. اندېښنه مه کوه پلار دې ښه دی. تر څو چې پلار مې ونه وینم چېرته نه ځم. علي مراد وروره د پلار توکې مې راوړي. غواړم هغه یو ځل وګورم خو دوی ماته اجازه نه راکوي. ټوله شپه مې خوب نه دی کړی. سمه ده یو ځل زه هم ورسره خبرې کوم. سلام. سلام. زه د ښاغلي جابر وکیل یم. هسې هم د لیدو اجازه یې لرو. دا هلکه مخ خپل پلار پسې خفه شوی. سمه ده مننه. هیله کوم. علي سمه ده پلار دې لیدلی شي خو وروسته له دې مخکې له راتګه ماته خبر راکړه. هر وخت چې وغواړې زه دې راولم. سمه ده؟ سمه ده مراد وروره ژوندی اوسې. هله نو ښه ورځ. تا ته هم ښاغلیه. عثمان کاکا زه دې خواته ځم. رجایي دا اوس چیرته ځې زویه؟ ما خو پیژنې کاکا کاروبار نه لرم. هسې بیکاره هر ځای کې ګرځم. څوک چې بیکاره ګرځي شیطان ورسره وي. اوس چې کاروبار نه لرې راځه هله له ما سره لاړ شه. چیرته لاړ شو؟ تاسو سره به لاړ شم خو اوس دې باید خپل ژوند ته یو نظم ورکړي. هر څوک چې په دې نړۍ کې ځان ته د روزي پیسې ونه ګټي دوستان به ترې بېزاره او دښمنان به پرې ملنډې ووهي. ما دوکان بیرته واخیسته او په دې عمر کې ټول کارونه په یوازې ځان نشم کولی. راځه زما په دوکان کې کار پیل کړه. ته خو پوهېږې عثمان کاکا مخکینی رئیس زما کار نه و خوښ شوی. ومې غوښتل ته هم خبر اوسې. هغه ډېر بد سړی و. که ستا ملګری نه وی بیا زه پوهېدم چې ورسره څه وکړم کاکا. حالا خبرې پرېږده. مشتریان باید په تمه نشي. هسې څو ورځې کېږي چې دوکان بند دی. ډېر کار لرو ډېر زیات. ویښتانو ته مې پام کوه ډېر راباندې ګران دي. مه خفه کېږه پلار دې له دې ځای ژغورو. ژوندی اوسې وروره. پخوا یعنې هغه وخت چې ته مې سم نه پېژندلې ما فکر کوه ته ښه سړی نه یې. البته هغه وخت سلیم ښوونکی و. تل له موږ سره یو ځای و. خو اوس ته هېچا ته اړتیا نه لرې علي. وروسته له دې زه تل در سره مرسته کوم. علي زویا
بیا ته دلته څه کوې؟ ستا توکې مې راوړي وه مې غوښتل ته هم وګورم خو ساتونکو اجازه رانه کړه خو مراد کاکا هغوی ته قناعت ورکه. په هر حال زه پلار او زوی یوازې پرېږدم د باندې یم وروسته بیا راځم. پلاره ته خوښه یې که نه؟ خواړه دې خوړلې؟ ځای دې څنګه دی؟ دننه خو څوک تا نه پتنګوي که نه؟ ښه یم زویه ته اندېښنه مه کوه زه یوازې ستاسې لپاره اندېښمن یم. مور دې څنګه ده؟ علي مور دې یوازې ستا په اړه فکر کوي زویه. پخوا مې هغه ډېره ځورولې وه ډېره بدي مې ورسره کړې. هغه حق لري چې له ما سره داسې چلند وکړي. د دې لپاره چې بیا د یوې کورنۍ په شان ژوند وکړو باید خپله بېګناهي ثابته کړم علي. مور خو دې زه پولیسو ته نه یم سپارلی. زه په خپله خوښه دلته راغلم. که غواړې په غوسه شې نو ماته شه. پوښتنه مې ونه کړه خو فکر مې وکړه خوشحاله به شې. ډېره خوشحاله شوم وروره ژوندی اوسې. لومړی ښوونځی خلاصوم وروسته هم پوهنتون. ته چې وغواړې هر څه به وشي لیف جانې. بیا به وګورئ او تاسې به په ما وویاړئ. ډېر درس وایم او هڅه کوم چې ناکامه نشم. تورجنې دلته وګوره نوې شوې. الیف تورجنه مې دلته ډېره ښکلې ښکاري. مکوه هیله کوم داسې مکوه. درته زارۍ کوم مه مې وهه. هیله کوم داسې مکوه. وروره درته زارۍ کوم ما هلته مه لېږه هیله کوم. خیر دی ما هلته مه لېږه. زارۍ درته کوم زارۍ درته کوم ما هلته مه لېږه. ما مه لېږه. هیله کوم وروره ما یوازې مه پرېږده. هغه د جابر ازادي وکیل دی مراد د امیر نومیږي. زه یې ورور یم غواړم چې هغه سره وګورم. ښاغلیه وروره سمه ده کومه ستونزه نشته. دفتر ته مې دې زنګ وواهه ویې ویل چې دلته یم. زه باید در سره خبرې وکړم. سمه ده ووایه. وګوره زه پوهېږم چې غواړې سهار سره مرسته وکړي خو نشي کولی د جابر وکالت په غاړه واخلي. پلاره زه بیا هم راځم که څه ته د اړتیا درلوده مراد کاکا ته ووایه. ته زما خبرې ومنه همدا هر څه دي. زه باور لرم چې ته بې ګناه یې. زما د کار لپاره ولې دومره اندېښمن شوی؟ زما په کار کې ځان مخکلوئ. تا خو تل غوښتل له دې کورنۍ سره مرسته وکړې. نه له دې دعوا نه لاس نه اخلم. زه د جابر وکیل یم. ستاسې زړه چې منئ او که نه یې منئ زه د دې دعوا وکیل یم. مراده ته له هغه نه دفاع نشي کولی. ولې ترې دفاع نشي کولی؟ زما پلار بې ګناه دی. علي ته زما په خبره پوه نه شوې. زه ډېر ښه پوه شوم سلیم ښوونکیه. مراده وروره پلار مې تا غواړي. علي لوري حالت د خپل کوټې ته لاړه شه زه هم اوس درځم. الیف ما ته لاس مه راوړه. زه په هر څه باندې پوهه شوم. هر څه مې په یاد شول کاش چې هېڅ مې نه وای په یاد شوي. په ما د هېڅ زړه ونه سوځېده. ووایه ورېندارې هېڅ د زړه ونه سوځېده. زما ژوند تاسې دواړو تباه که. هر څه ستاسو له امله وشول. افسوس دې وي په تاسو.
وکیله زه نه غواړم چې زما له امله د کورنۍ سره اړیکه خرابه شي. زه یو بل وکیل پیدا کولی شم. ما ته هیڅ کومه ستونزه نشته. ستا وکیل زه یم جابره. دا موضوع وتړه. کورنۍ حق نه لري چې زما په کار کې لاس وهنه وکړي. ښه نو بیا سمه ده وکیله. اوس زه غواړم ستا په اجازه له سلیم ښوونکي سره ووینم. ورور سره مې د څه په اړه خبرې کوي. اړتیا نشته. ما ورسره خبرې وکړې. ګوره وکیله زما خبره ومنه. ورشه هغه راوغواړه چې د سړي په شان ورسره خبرې وکړم. وکیله غواړم یوازې ورسره خبرې وکړم. په خیر راغلی سلیم ښوونکیه. موږ په داسې حالت کې نه یو چې یو بل سره ښې خبرې وکړو. هر څه چې وایي زر یې ووایه. له تا نه ډېره مننه کوم ښوونکیه. له صحرا او زوی سره مې د ډېره مرسته کړې. هغوی ته دې ژوند جوړ که. تم راغلی او هغه ژوند یې خراب که. تا ته اجازه نه درکوم چې هغوی ته زیان ورسوي. ګوره سلیم ښوونکیه زه اوس هغه پخوانی جابر نه یم. زه غواړم چې خپله کورنۍ بیرته لاسته راوړم. زه نه غواړم چې هغوی ته زیان ورسوم. څه وشول چې داسې بدل شوې؟ تا خو هڅه کوله چې هغوی دواړه ووژنې. ولې دومره بدل شوې؟ بیا څه پلان لرې جابره؟ وایم خبرې وکړه دا ځل دې څه پلان دی؟ ته راته ووایه سلیم ښوونکیه ستا په اند که زه پخوانی جابر وای نو ستا او د صحرا واده به مې تر اوسه پټ ساتلی و؟ که وایې د خپل ځان لپاره مې پټ ساتلی نو ته به مې ژوندی پرېښی وای؟ په دې هم پوهېږم چې په رسمي ډول تا له هغې سره واده کړی. آیا په داسې یو حالت کې ته به مې ژوندی پرېښی وې ښوونکیه؟ پوهېږم چې زه دې نه خوښېږم خو پوه نه شوم چې داسې بې ځایه خبر دې له کوم ځایه فکر ته راغلی جابره؟ له کوم ځایه مې فکر ته راغلي؟ ستاسو د واده اسناد له ما سره دي سلیم ښوونکیه. په تا باور نه لرم. ته ماته دروغ وایې. یعنې ته اوس ماته دا وایې چې ما له صحرا سره واده نه دی کړی؟ ها؟ ښه نو صحرا څنګه په ترکیه کې اوسیږي؟ که د واده اسناد ونه لري دولت به څنګه د ژوند کولو اجازه ورکړي؟ ته اوس هم ماته دا وایې چې زه دروغ وایم؟ دا موضوع نوره تړل شوې. هسې ته د ځان مستړی کوه ښوونکیه. واوره د لیدلو وخت پای ته رسېدلی. وشول دا هر څه ستاسو له امله وشول. الیف هیله کوم زما خبره واوره. الیف لکه تاسې چې هیڅ ګناه ونه لرئ له هغه وخت نه چې دلته ستاسې کور ته راغلی یم ډېر ښه چلند راسره کوئ. الیف هیله کوم دروازه خلاصه که تا ته هر څه وایم هغه وخت به موږ وبخې. هیله کوم څه به راته ووایې؟ دومره اسانه ده ته چې راته هر څه ووایې زما ژوند به بېرته له سره پیل شي. الیف هیله کوم داسې مه کوه مزه. الیف ته زما لپاره ډېر ارزښت لرې. که زه پوهېدی چې داسې کېږي هېڅکله مې دا کار نه کوه.
هیله کوم یو فرصت راکړه چې خپله غلطي مې سمه کړم. الیف مزه پام چې ما پسې را نه شئ پوه شوئ. چیرته لاړه شم زه بیا یوازې پاتې شوم بیا به د خلکو په کور کې په خوارۍ ژوند تېروم. یوه شیبه زه ولې لاړه شم هسې نه هم د هغوی له امله دې حالته را رسېدلی یم. زه به بیا هم د تل په څېر په ستونزو کې ژوند کوم خو هغوی به په خپل ګرم کور کې ژوند ته دوام ورکوي. همداسې ده نه دا ځل بیا دا دردونه په یوازې توګه نه زغمم. هغوی هم باید زما په څیر ژوند وکړي. هغوی دواړه هم باید زما په څیر درد وویني. واخله هلته کېږده. اوی ټول خلک خبر شوي ټول غواړي چې صحرا له دې سیمې نه لاړه شي. رښتیا هم وایي څوک چې یو قاتل په کور کې ساتي هغه هر کار کولی شي. له دې ښځې نه باید وډار شو څومره ځانې مظلومه او بې وزله ښکاره وه. آفرین والله آفرین دې وي. ثانیې ته په پخلنځي کې کار نه لري خواړه خپله پخېږي څنګه؟ هر څه مې تیار کړي خواړه تیار دي. ثانیې لاړه شه یو ځلې وګوره زه نه غواړم چې کوم څه کم وي. هله ښه وشول چې صحرا مو د ځنګل کوی کور ته نه ولېږلې. که لاړه نه شوه نو څه وشول بیا هم د سلیم څنګ کې ژوند کوي. ښه ده نو لورې اوس به نوره هم لرې لاړه شي نور دلته ژوند نشي کولی. خو څه مورې خو څه به وشي؟ اصلي د دې پر ځای چې په ما غوسه شي لږ د فکر نه کار واخله. سمه ده د اوس لپاره خو سلیم له صحرا نه لرې دی خو که د خلکو خبرې واوري بیا به هر څه بدل شي. هغه وخت به بیا هم هڅه وکړي چې د صحرا څنګ کې ودرېږي. ښه نو اوس څه وکړو؟ څه کولی شو؟ موږ باید سلیم پرېنږدو چې دا خبرې واوري. قسم خورم ستړې شوې یم والله چې ستړې شوې یم. دا خبرې پرېږده یو ځل مراد سره خبرې وکړه. اوس یې د صحرا د لاسته راوړلو لپاره یو بل فرصت پیدا کړی. خو که هغه د جابر وکالت کوي نه که جابر خوشي شي مراد ته به څه ګټه ورسیږي هېڅ هم نه. پرېږدئ چې په زندان کې مړ شي داسې به صحرا هم مراد ته پاتې شي. رښتیا وایي مورې زه هېڅ نه پوهېږم مراد څه کوي. زه یو ځل ورته زنګ وهم او پوښتنه کوم چې موخه څه ده. الیف خورې ویلی نشم چې په بیرته راتګ دې څومره خوشحاله شوم. د هر څه لپاره درنه بخښنه غواړم. موږ ته یو بل فرصت راکړه هیله کوم. سمه ده رښتیا وایې ما ډېره په بیړه کې پریکړه وکړه. اوس خو د پخوا کارونه نشو سمولی. زه باید دا خبره ومنم وروره. په اصل کې زه هم نه غواړم چې بیا مې کورنۍ له لاسه ورکړم. زه یوازې لږ وخت ته اړتیا لرم. کومه خبره شوې سلیم ښوونکیه؟ صحرا نه غواړم تاسې اندېښمنه کړم خو باید یوه مهمه خبره تاسو ته وکړم. څه شوي د علي په اړه د ښوونکیه؟ نه د علي په اړه نه ده زموږ په اړه ده. ته مه ورخطا کېږه
زما موخه دا ده چې یو ځای فکر وکړو او یوه د حل لاره پیدا کړو. سلیم ښوونکی څه شوي زرکه به ووایه. جابر خبر شوی چې موږ ترکیې ته د راتلو لپاره د واده اسناد جوړ کړي. لومړی مې فکر وکړ چې دروغ وایي، خو له خبرو یې داسې ښکارېده چې هغه بې ثبوته نه غږېږي. ما سره یې ژمنه وکړه دا خبره به هیڅ چاته نه کوي، خو زه په هغه باور نه لرم. نه پوهېږم چې څه پلان لري، خو کله چې فرصت پیدا کړي زموږ پر ضد به یې وکاروي. پوهېږم سلیم ښوونکیه، جابر ما ته هم ویلي و چې زموږ د واده په اړه خبر دی، یعنی هغه زموږ له واده نه خبر و خو چاته یې نه دي ویلي. ما ته یې هم ډېر وخت وروسته وویل. نه پوهېږم سلیم ښوونکیه، جابر وایي چې بیا غواړي له ما سره یوه کورنۍ جوړه کړي او هم دې لپاره یې چاته څه نه دي ویلي چې موږ واده کړی. سمه ده، خو یو شرط لرم. نور تا ته د خوړلو ډوډۍ هم څوک نه درکوي. څه وخت خبر شو؟ علي ودرېږه، چېرته ځې؟ ته باید ما ته د دې خبرې ځواب راکړې ورېندار جانې. سلیم ښوونکی هیله کوم زما خبره واوره. ډېر زر به زه له تا نه ځان وژغورم.